سلامونه ملګرو، نن زموږه موضوع ده د واده په لومړۍ شپه کوروالی په کومو طریقو کول غواړي چې ښځې ته تکلیف هم نه وي او سړی ترې هم خوند واخلي. ملګرو، ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ او زموږ په چینل کې که تاسو نوي یې نو زموږ چینل ملګري واینس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ملګرو، د واده په لومړۍ شپه به د ښځې سره په کومو طریقو ملاویږي او کوروالی کوي. د واده په اوله شپه چې کله ته د کمرې ته ورشي نو د ټولو نه اول به سلام وکړي او بیا به اودس وکړي او دواړه به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي او رب نه به شرعي سوال. دې نه بعد به په قلاره سره د ښځې سره ګپ شپ ولګوي او بیا دې چې څه تحفه راوړي وي نو هغه به ورکړي او د هغې نه به ورته نصیحت وکړي. بیا به د ښځې نه تپوس وکړي که د ښځې مهاري بیماري وي نو هیڅکله به ورسره نه ملاویږي، یعنې کوروالی به ورسره نه کوي، او که بیماري یې نه وي نو بیا کولی شي چې ورسره کوروالی وکړي. خو ښځې سره به داسې انداز کې کوروالی کوي چې هغه هم ترې خوند واخلي. کله چې کوروالی ته ښځه آماده کړي نو د ټولو نه اول به د ښځې په شرمګاه باندې لاس وهل شروع کړي او بیا به ورته په سینو لاس وهي او لاسونه به یې په لاسونو کې ورکړي او خوله به ورته په خولو کېږدي. چې کله په شوق کې راشي نو بیا به ورسره کوروالی شروع کړي نو سړی به ترې خوند واخلي او ښځه به ترې هم خوند واخلي. خو په اوله شپه به د ښځې سره د 2 ځل نه زیات کوروالی نه کوي، ځکه چې ښځې په لومړي ځل د بکارت پرده شلیدلو سره ښځې ته ډېر تکلیف وي او په اول ځل به تیل هم استعمالوي. ملګرو، امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ او مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.